د یو وخت کیسه ده. په یو کلي کې بیټو او میټا په نوم باندې دوه وروڼه اوسېدلو. بیټو خپلې مور او ښځې سره په یو کور کې اوسېدو، خو میټا د خپلې ښځې سره په بل کور کې اوسېدلو. دوی دواړه یو زمیندار سره په پټو کې کاروبار کولو او داسې به د خپل کور ګزاره چلوله. بیټو ډیر زیات مهنتي انسان او ښه کاروبار به کولو، او چې کله به هم د پټو مالک راغلو نو بیټو نه به ډیر زیات خوشحاله و. خو بل طرف ته میټا چې و دا ډیر زیات ټاکجن و، هیڅ قسم کار به نه کولو، همیشه به په کټ کې پروت و. دا شانتې بیټو به هم د میټا ایسا کار هم کولو. بیټو چې کله کور ته راشي نو میټا ته ووایي، میټا وروره ته کار ته ډیر زیات ناوخته راځې او کله کله خو کار ته راځې هم نه، د ستا ایسا کار هم زه کوم. وګوره ډیر زیات ستړی شوی یم، داسې مه کوه، کار ته په وخت باندې راځه. هی تو خو همیشه زما خاوند پسې شوی، دا خو همیشه کار ته درځي او کوم داسې ډېرې پیسې ورکوي چې ته ورته دا خبرې کوي. او نصیبه کینچی ښه خبرې کوي. زه هم سوچ کوم چې مالک ته ووایم ما ته تنخواه اوچته که، او که نه کړه اوچته د کار به پرېږدم. میټا وروره که ته ښه همت کوي خو مالک به هم ستا د تنخواه اوچتولو باره کې سوچ وکړي که نه. غټ خېټې ما ته ډېرې مشورې مه راکوه، ځه شابه دلته نه ورکېږه. بیټو دلته نه لاړ شي نو نصیبه کینچي دې ته ووایي، میټې تا بیټو ته ډېر ښایسته جواب ورکړو. او میټا زه ډېره زیاته وږې شوې یم، لږ څه خوراک راوړه، پرونه نه مې روټۍ نه ده خوړلې. ښځې لږه وروسته بې راوړم، اوس لږ سملم ډېر زیات ستړی شوی یم. بیټو ټوله ورځ پټو کې محنت وکړي او ماښام چې کله کور ته راځي نو ځان سره پټو نه تازه سبزي هم راوړي. مورجانې نن مې ځان سره پټو نه تازه سبزي هم راوړه. و بیټو نن خو به ډېر خوند وکړي، ما سبزي ډېره زیاته خوښه ده. انګورې ورشه لږ چانتې د سبزي پاخه که، زه ډېره زیاته وږې شوې یم. سمه ده مورجانې، زه همدا اوس درته سبزي پخومه. بیټو ورشه ته خپل ځان تیار که، ولمبه زه همدا اوس د سبزي پخوم. خو بل طرف ته میټا ځان سره ساګ راوړي او کور ته راشي. ښځې وګوره ستا دپاره مې ښایسته ساګ راوړلو، ته زر زر دا پاخه که چې بیا یې دواړه وخورو. سړیه دا څه ګیا میا دې راته راوړې ده، نن زما چرګې خوراک ته زړه کېږي، دا ګیا میا زه نه خورمه. ښځې نن په دې ساګو باندې ګزاره وکړه، زه تا سره واده کوم سبا به درته ضرور چرګ راوړم. سمه ده میټې، نن خو دا ساګ پخوم خو سبا به راله ضرور چرګ راوړې. بیا په بله ورځ ته میټا او بیټو په پټو کې کار کوي. په دې وخت کې یکدم چې میټا ته نصیبې کینچي سره کړې واده را یاده شي او بیټو ته ووایي، بیټو زما ورکوټې وروره، زه نن ډېر زیات ستړی شوی یم، ډېر کار مې وکړو، نن کور ته ځمه او بیا هسې کور ته د پخلي هم څه لږ سامان وړم. سمه ده میټا وروره ته لاړ شه، باقي کار به زه سنبال کوم. دی بیا دلته نه روان شي خو په لاره کې ځان سره سوچ کوي، نن خو مې نصیبه کینچي سره د چرګ راوړلو وعده کړې وه، خو وګوره 1 روپۍ هم په جوب کې نشته، اخر څه وکړم. میټا ځان سره په لاره کې دا سوچ کوي چې دې کې یکدم په یو چرګ باندې نظر پریوزي چې دلته پټو کې دانه خوري، او دا ځان سره ووایي، واه کار خو وشولو، نن به دا چرګ ونیسم، داسې به زما ښځه نن ډېر زیاته خوشحاله شي. بیا دې نه وروسته میټا دغه چرګ ونیسي او چې کله ونیسي نو کور ته راشي او بیا ښځې ته ووایي، ښځې وګوره ستا دپاره مې اخر هم چرګ راوړلو. وا میټا ته خو د وادې ډېر پابند و، خاطې خو دا راته ووایه دا چرګ دې چېرته نه راوړو. ښځې پټو کې دانې خوړلې، ما وویل چې چېرته سپي ونه خوري، دې وجې نه مې راوړو، اوس به یې مونږ وخورو. وا میټا ته خو ډېر عقلمند و، خاطې داسې وکړه روزانه داسې چرګې راوړه زموږ باښې مازې وي. میټا ځان سره په زړه کې سوچ کوي، ولې نه زه چې داسې روزانه چرګان نسم او بیا بازار کې خرڅوم، ښې پیسې جوړېږي، هسې هم په دې ذمهدارۍ کې دونه پیسې نشته، دا چرګان خو هسې هم سپي خوري خو مونږ به یې وخورو. میټې زما د زړه ټوټې څه سوچ کوې؟ بس ښځې ما سوچ کړی ده، نن نه به دا چرګان غلا کوم او ثواب به ګټم. او میټا د سپون نه چرګان بچ کوه، ډېر ثواب ده پکې. بیا میټا نیمه ورځ پټو کې کار وکړي او بیټو ته ووایي چې زه ډېر زیات بیمار یم. میټا وروره ته خو ورځ په ورځ غاټېږې او بیا بهانې د بیمارۍ کوې. بیټو زما ورکوټې وروره، ما ته د غټوالي بیماري لګېدلې ده، دې وجې نه زه ډېر کارونه نشم کولی. خو میټا وروره داسې خو به زمیندار تا د کار نه وباسي. ومې باسي، زه هسې هم دې کار کې تنګ یم، نن نه خو دا کار نه کوم، زما ملګری د چرګو کاروبار کوي، زه هم هغې سره کار کوم. سمه ده چې څنګه ستا خوښه وي، چې کوم کار درته ښه ښکاري هغه کوه. دې نه وروسته میټا دا کاروبار پرېږدوي او دلته نه لاړ شي. کلي کې دا د چرګو غلاګانې شروع کړي.
روزانه یو چرګ پټوي او بیا یې وړي بازار کې خرڅوي. دا شانتې د ده ښځه هم ډېره زیاته خوشحاله وي چې څو ورځې تېرې شي دې کاروبار کې. ای ښځې ما سوچ کړی ده اوس به ډېرې چرګې پټوم او خپل یو دوکان کولاوم. بیا میټا ډېرې چرګې په پټولو کړې او ځان ته یې د چرګو یو دوکان کولاو کړو. دا شانتې د ده کاروبار کېدلو. د ورځې به د کاروبار کولو او د شپې به بیا د خلکو چرګې غلا کولې. نصیبه کینچي هم ډېره زیاته خوشحاله وه د ده کاروبار نه او دا شانتې د خپل خاوند یې ډېر زیات صفتونه کول. میټې ته یو ډېر ښه انسان یې، زما ډېر خیال ساتي. میټا چې د ښځې خولې نه خپل صفتونه واوري نو باغ باغ کېدلو. دکه شانتې دا ډېر خوشحالېدو خو بل طرف ته د کلي والا ډېر زیات پریشانه و چې د دې چرګې چېرته ځي. زما نن یو چرګه غلا شوې ده. زما هم چا 2 چرګې پټې کړې دي. زما هم 5 شپږ چرګې کمې شوې دي. زه خو وایم چې موږ ته پاره کول پکار دي چې اخر دا څه وجه ده مخکې خو داسې چرګې نه ورکېدې. دوی دا شانتې پټو کې د چرګو د پاره کوي خو څو ورځې پاره یې وکړه دوی ته څوک په نظر را نه غلو. یو ورځې د ماسپښین وختو چې دی پټو کې پاره کوي چې وګوري پټو کې یو کس داخل شولو. دوی چې څنګه دا ولیدو نو شوري شروع کو چې دی پسې شو نو میټا ته پته ولګېده او دلته نه وتښتېدو خو خیر په تیښته بریالی شو او کور ته راغلو. میټا څه وشو دونه زیات ورخطا ولې سپو خو پسې نه یې راغستې. ای ښځې نن د کلي والاو نه ایله ایله بچ شومه. بل طرف ته د کلي والاو مشوره وکړله چې موږ به یو ډېر غټ جال جوړوو. دا شانتې دوباره چې کله غل راشي نو موږ به دې باندې بره نه دا جال واچوو او داسې به په جال کې راګیر کړو. نو میټا هم یېرېدلی و د څو ورځې د غلا کولو همت یې نه شو کوی. دا شانتې د ده دوکان هم خالي و او کور کې څه وو هم نه. میټې ته خو د کلي والا نه ویرېدې په کور کې کېناستې. یو کار کوو نن در سره زه هم ځم د چرګو غلا کولو دپاره. ګورم په چا کې دونه همت شته چې مونږ ونسي. ای ښځې دا خو به ډېر ښه وشي داسې به مونږ ډېر زیات چرګان غلا کړو. بیا دوی دواړه د پټو طرف ته روان شي. پټو کې دوی په ډېر سپایي سره دا چرګانو نیول شروع کړي. په دونه وخت کې چې وګوري په دې باندې بره نه یو شی را پریوځي. میټا چې کله بره وګوري نو په جال کې راګیر شوي وي. په دونه وخت کې د کلي خلک هم دلته را جمع شي چې کله وویني میټا او د ده ښځه سره د چرګانو په جال کې راګیر دي نو دوی پوه شي چې غلا عمده دي. ها دا غل زمنو دا غلا تاسو کوئ د چرګانو. خو شو چې مونږ ته پته ولګېده مونږ به اوس تاسو د پولیسو حوالې کوو. تاسې به تاسو پولیس ډېر زیات ووهي او تاسو نه به زمونږ د قیمت هم وصول کړي. ای د کلي والاو مونږ دې جال نه وباسئ. مونږ خو د ستاسو چرګې سپو او ګیدړانو نه بچ کولې دا خو د ثواب کار دی. دا خبر بیټو ته ورسیږي. بیټو هم په منډه د دوی خوا ته راشي چې کله وګوري میټا او نصیبه کینچي په جال کې ګیر وي نو ډېر زیات خفه شي. زما کلیوالو زه تاسو نه بخښنه غواړم. دوی نه غلطي شوې ده دوی پرېږده چې څونه نقصان ستاسو شوی دغه به زه درکړم. د کلي والاو د بیټو ایماندارۍ د وجې نه د بیټو ډېر زیات عزت کولو. دوی چې کله دا خبره واورېده دا خبره یې ومنله او دا دواړه یې دلته نه خوشې کړل. بیټو وروره ستا ډېره مننه تا مونږ بچ کړلو. میټا وروره ما خو تاسو آزاد کړی خو د ده سزا به تاسو ته ضرور میلویږي. نن ناخوا به تاسو دواړه په پاټو کې تر هغه پورې کار کوئ چې تر څو د دې کلیوالو پیسې ادا نه کوي. او بیټو دا ستا ډېره ښه فیصله ده. بیا میټا او نصیبه کینچي په پټو کې کار کوي او بیټو ورته په آرام سره دلته ډډه لګولې وي او دوی ګوري. زمونږ د ویډیو مقصد دا دی په شارټ کټ په غلط طریقې سره پیسو ګټل خو به تاسو د څو ورځې مازې واخلئ خو وروسته بیا د دې رسوایي هم وي او مشکل هم وي. نو په کار دا ده چې لږ شانتې پیسه ګټئ خو په محنت سره یې ګټئ نو ستاسو زندګي به ښه وي. که زمونږ ویډیو ستاسو خوښوي چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او موږ ته کومنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.